ما وی چې دا غریبانو څنګه په پختی ګارامیان شو چې دوی به 15 کروڑه کاله مخکې دوزخ ته ځي. دا چې لږ خدي وسی نشته وس پیشو ترغی پورې شیخ ای چې په مګو نه یې پیرا بالا مړی کې نن بای په مخ راغی ما ته وی چې مولانا صاحب خدای ډېر مهرباني وکړو مال زوی مې به شي مال سوش جی ډېر مهرباني وش څه چل دی و بس خوشاله نه خبره کوله نشم خدای ډېر لوی مهرباني وکړو سوش والکا ول خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکو ما ته وی اول زمون بچی پردی کور کې تلو ټلویزیون پسې اوس خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکو نو مونږ ته مبارکي ورکا ما ته وی تاسو وای یو افسر ما ته وی مال په دې ټلویزیون کې کله کله پهلوانیم کیږي ما هر سړی شی په خپل سترګو لیدلې ده مال چې تفسیره په خکولې شم بیا نو چا پهلوانانو ته وګوري خو د امریکای پهلوانان یا داسې کټي کټي دا خزم ورته ناس دي پهلوانانو ته ګوري او داسې چې ورته وګوري چې هغه سړی مو ګوري او د خپل میړه ته مو ګوري چې وای مورې په سترګو ړندش سړی خدا دې دا زه دې سمګیلا ور کړی نو موږ د خپل لاس پردو خپل خزو باندې پردي سړی خوخاو دا څه ده کنه ده مولانا صاحب مسله دا ده چې د پلیت خزینه بم اصله خزه ستر کړي د پلیت خزینه د کنجری او د ډمینه بم اصله خزه ستر کړي سړی نه خو پرې د خزینه بم ستر کړي نن پکور کې مونږه د سړو د فیشنونو د قسمه قسم کنجرتوب او د ډمتوب بازار د خپل لاسا خپل خزو خپل لونو ته لګول خپنه شي زما متعلق بم پراپګاندا وره چې بجلیګر مولانان په یونیورسيټي کې سبق وي دا یونیورسيټي دا ورشي کنه تحقیق وکړي کله پهلی جمعات کې مالور کې نولین ګیره کلام او پخرس ورېګم په پهلی جمعات کزما کور کې ټلویزیونی کزما کور کې ټلیفونی کزما کور کې ریډیوي تاکي کوکای ګیره مې کله کوي پخره مې سور کوي کینی ټول پخره سوار شي نو چې دا یو بل پسې زدا ډرامې کومنو خلک مو بریده مړه خلکو د لګیا دراشي په کور کې ډیشن ټینا لګېدلې نو خوراشي کنه به اخوتو وګورئ زما کو راشي نو عزیزانو عرض می داو چې 2 کاله پس به د عمل کمپلیټ ډمی دم بی الکان بډمانی جنکای بډمی خزی بډمی او بوډاګان به سرناچیانی دی به سرنی دا به سرنی غږی تاسو به وګورئ دا سه حال را روان ستا په ملک باندې اوس ته وګوره لویه ترقی د پاکستان په حکومت کې خزو کړی ده دومره لرې لاړې چې ستاسو هغه اومه پیړۍ د قبر نه راپاسې خپل ځای ته به رانولئ کرا به ولئ والله کې راولئ دومره لرې لاړ شراب راشه تا سره په حیات آباد کې وګوره هغه ورځ د یو افسر د لور واده شوی دی په انټر کانټیننټل کې 9 لک روپۍ د یو ټیم د روټۍ بلو 9 لک روپۍ د لور واده کې نو عزیزانو عرض می داو قرآن ملمه دی تاسو تاوی قرآن ملمه دی قرآن کریم ملمه دی په دغه مدرسو کې په اللهم سره هغه هم حالات داسې د زمانه رفتار داسې روان دي
چې پاغه پویدون کی پاتې نشو. اوس مولانا صاحب امام فخر الدین رازی هم د خدای بنده وکړ چې په قران کوم تفسیر لیکلی زمون زمانہ به ودی کی علامه علوسی هم وکړ حافظ ابن حجر هم وکړ علامه تفتزانی هم وکړ. تاسو خو په دوره حدیث ولولای علامه تفتزانی غوندې په بخاری شارح پیدا شي علامه عینی غوندې به پیدا شي فیض الباری غوندې شان ورشا کشمیری غوندې به پیدا شي. نو عزیزانو دام غنیمت ته چې په دې زمانہ کې سپ اللهم سرا الله الله ویلو ولشتا واوري. اخیری خبره در تکوم د پلوسای خلکو واوري سلور پلوسای په ودونو کې روټه ورکول کمپلیټ بند کړي که ایمان در کی کمپلیٹ که پوینو سو کو جاری کنه وای زهر خورا هغه پیسې باندې جمعات جوړ کا دا پلوسای څومره لوی نامه ده. اولم دې سرک ته وګوره هغه ورځ لغاری په بالا مړی کې تیرې دو رحمان بابا زیارت تطلو 3 ورځې مخکې ورته پی ډی ای او کارپوریشن او سی این ډبلیو والا او سرک صفا کولی چې صدر صاحب په دې لار تیری دا سرک موږ دا مدرسه موږ دا وادا غا پیسې راوړی دلته په یو کمره جوړه کړي جمعات جوړ کړي پوزي پیواله درای پیواله هغه پیسې راوړی چې خوار غریب لای ورک مړی او شو هغه پیسې راوړه سیمټ پیواله د مدرسو ته کمرې پکې جوړ کړ. دا صدقه جاریه وي چې تر کومه دا شی آبادی او خلق ته فایده لی نوې ثواب به قبر ته الله پاک غمړي ترسه. ما کې مړی شي دی ورشي زما وطن کې زما ته پوسو کې ابل کاله متر مړو چتر مې مړو ازمون ملک ماته وی چې افریدای جوه کې مونږ افریدیو کنه فرانګه چال کې دا یوړم بیره دي خیریات مال خیریات کم موټر مې راواستولو خار نه مشپک پکی یوړ او زمونږ د کلی جمعات کې پکی نو پکی مې ولاګول و چاوري جمري چاروړې مورایوړې کنه دا وګوره و چې دا خو بابوزي دي کنه مال دغه اصلي ورجی دي خلا کارانه غلا وڅاکو کورونه موران نه دي درمو کاله کې اوخرو کنه زمو وطن کې دا رواج دی چې مړې اوچت کی کنه نیم خلک جنازې سره لکان روان شو دا بوډاګان ورجو تکینی او په زهر ماړه شي بیړه مغرکش نه دا غره مور مې مړوا داسي پلار مې مړو داسي لور مې مړوا داسي خیال براغی دی جمعات مدرسه پکې پوزه درای دا صدقه جاریه ده. زدا ایمان خدا پلوسای والا تیر که زما عزیزانو اسه رحمان باباوی هیڅ اثر د رحمان اوخی په یار نکا هیڅ اثر د رحمان اوخی په یار نکا خدای دې نکا د چا اوخی بیا اثر دا زمون خبرې بیا اثر غوندې درته مې وکړې الله دې ماته او تاسو ټول ته په عمل کولو توفیق راکړي. او عزیزانو شاباس پسې بنځي شاباسي پسې بنځي دانن د الله عظیم قهر چې در باندې نازل دی د ګرانه ته وګورئ سره باټینګن په 1.5 روپۍ کیلو دي ټیپرو ته دی ګورا لوګانو ته دی ګورا پلانی ته دی ګورا پلانی ته دی ګورا دغه وجه څه ده دغه وجه دا ده چې چا د بندا سره کړي دا خدای خوار کړي دي دا سیدا کنه ده مونږ د بندا سره په د الیکشنونو کې مونږ د خدای سره پریدو د بندا سره وایو چې یره کدا منبر شنو مانه به د سرو مولای جوړ ا منبر نه چې ورپسې بیړایم غر کشي قمتانه مولای جوړ نکو
ما په 45 کال د پاکستان کې د بنده اسرا نه دا کړی، بالکل نه، بالکل نه مې په بنده پورې اړه تړلې، د الله په باور په هر چا نیغ ورزم. او علم نشرح صورت وایم او پیچو فکر والله چې په ورننه وزم کده کانی پشانی موم ته جوړ شي. تاسو خبرې کوم مشکل چې در تپیخ شي علم نشرح صورت وای او هغه طرف ته چوف کته ګوره چې مشکل دی اسانيږي کنه اساني. ماوی چې دا غریبانو سغه په پختی ګارامیان شو چې دی به 15 کروڑه کاله مخکې دوزخ ته دا چې لک خدي وسی نشته.